په خپل ځان باندې باور ولري. تاسو د ډول ډول وړتیاوې لرئ. د دې لپاره چې هم خپله بریالي اوسو، هم خپلو خلکو هېواد ته خدمت وکړو. بزنس ډاکټرز ته راشئ. تاسو ګرانو ځوانانو، تاسو د ډول ډول وړتیاوې لرئ. د بیلګې په توګه ستاسو تحصیلات ستاسو وړتیا ده، ستاسو تجربه ستاسو یو وړتیا ده، ستاسو شناخت د ټولنې د بېلابېلو اقشارو سره دا خپله د یو امکانات دي. خو دا چې څنګه د امکانات د وړتیاوې سره منسجمې کړو او خپل ژوند کې ټاکلي اهداف ځان ته وټاکو، د دې دپاره چې هم خپله بریالي اوسو، هم خپلو خلکو هېواد ته خدمت وکړو. د دې لپاره باید اهداف وټاکو. د دې لپاره چې څنګه اهداف وټاکو خپل ژوند ته، څنګه یو موفق او یو ایډیال انسان واوسو، نو بزنس ډاکټرز ته راشئ. تاسو سیام پسرلی یو تجربه کار شخص دی، په دې برخه کې ډېر کار کړی او د هېواد په کچه یو وړ کس دی. تاسو ته ډېره ښه تجربه درکوي او تاسو په دې مرسته وکولی شوئ چې په خپل ژوند کې یو موفق انسان واوسئ. هو زه چې کله دلته راغلم، هغه مشورې چې مو واورېدې، نو په دې باندې پوه شوم چې زه ډول ډول امکانات لرم، وړتیاوې هم شته او فرصتونه هم شته. او د دې د انسجام لپاره یو اول د هر څه نه مخکې زه باید په خپل ژوند کې دا پکار ده چې زه اهداف وټاکم او عملا حرکت وکړم. نو واقعا په ما کې ډېر لوی تغییر راوست او ما ته قابل تقبل دی. ځوانانو ته مې پیغام دا دی چې په خپل ځان باندې باور ولري، په خپل ځان اعتماد وکړي او د دې لپاره چې څنګه د بېلابېل فرصتونه، امکانات، وړتیاوې سره منسجمې کړي او خپلو د ژوند اهدافو ته ورسیږي. نو دلته دې راشي، بزنس ډاکټر ته دې راشي او ستاسو سره د مشورې وکړي، ستاسو مشورې دې واخلي او خپل ژوند کې د یو غټ مثبت تحول راولي. واقعا چې زموږ په هېواد کې دا زه چې وینم دا لومړی ځل دی چې داسې یو مرکز، یو اداره د ځوانانو د تشویق، د هڅونې او د دې لپاره چې ځوانان یو ابتکار وکړي، یو نوښت وکړي، د هڅونې د انګیزې د ایجاد لپاره یو بهترین مرکز دی. زه ډېر ګټور بولم او ځوانان هڅوم چې راشي حتما.